غل غلا کوله خو غل چې دی نو هغه پساو شو او کوهي ته ولوېد. یار ډېر عجیبه داستان دی، لږ راسره ضرور وګورئ که نه تاسو به هم حیران شئ که نه چې غل په کومه طریقه باندې پساو شو. خو چې کله پساو شو نو بیا 11/22 ته پکې هم رینګ کړی دی. ویډیو لږه مکمل وګورئ ښه غوندې کمنټ به تاسو هم کوئ. ملګرو داسې وه که نه چې یو غل چې دی نو هغه یو کور ته ور واوښتلو او هغه چې دی نو غلا کوله. خو هغه چې کومه غلا کوله که نه د کوهي نه یې غلا کوله، کوهي چې کومه بوقه یي نو هغه یې پټوله، د هغه چې کومه سامان یې نو هغه یې پټاوه. خو هغه یکدم چې دی نو کوهي ته ور ولوېدو. چې کله کوهي ته ور ولوېده په کوهي کې چې دی نو تقریبا 40-50 فوټ کوهی و ملګرو. چې هغه ته کله ور ولوېد که نه نو دا ارامچکې داسې کار وکړو چې دې چې دی نو 11/22 ته رینګ وکړو. چې 11/22 ته رینګ وکړو چې زه داسې کوهي ته رالوېدلی یم او داسې دی چې زه پساو یم او تاسو راشئ ملګرو. نو 11/22 والا چې دی نو هغه ولې لوکیشن ټریسټ کړو او هغه چې دی نو رالل. چې کله هغه ورالل که نه نو کور خو بند و، ځکه چې دی خو غلا له راغلی او کته لوېدلی و. نو کور بند و نو دوی چې دی نو چې هغه وویل چې دا ور کولاو شي، ځکه چې دې کور نه موږ ته رینګ شوی دی، دلته کس پساو شوی دی او دوی ته خو دا پته نه وه چې دا غل راغلی دی غلا کوي. نو 11/22 والا چې دی نو هغه اخر کار چې دی نو کور مالک ورغی او 11/22 والا ته چې دی نو ور کولاو کړو. نو مالک هم ډېر زیات حیران شو، ویل دلته 11/22 والا چې ورته داسې خبره وکړله که نه چې داسې موږ ته یو کس رینګ کړی، ستاسو په کور کې یو کس چې دی نو کوهي ته لوېدلی دی او هغه پساو شوی دی. نو هغه مالک ډېر زیات چې دی نو هغه هم حیران شو، ویل چې دا کور خو بند دی، څنګه څوک لوېدلی دی، موږ خو د څه نه یو خبر. هغه نه پس چې نو 11/22 والا چې کله راللو او هغه هلک ته چې دی نو هغه یې راوخېجولو. هغه چې کله راوخېجول هغه نه تپوس وکړو، ویل چې زه غلا له راغلی وم او ما چې دی نو دا بوقه او دا هر څه پټول او د هغه نه پس چې دی نو زه کته ور ولوېدم. نو مالک ولګېد، یو څو خرپ یې ترې پورته کړل او یو څو څپېړه یې ووهه او د هغه نه پس چې دی نو هغه د کور نه وتښتېدو. خو زه په دې باندې حیران یم چې دا به کومه نیټورک و که نه چې دې دومره تیز کار کولو چې هغه چې دی نو د کوهي 40-50 فوټ نه چې دی نو هغه موبایل نه چې دی نو رینګ وکړو او هغه چې دی نو 11/22 والا چوت کړو او 11/22 والا ولې راورسېد. ډېر عجیبه داستان دی دا چې دی نو اوس په دې ټرینډینګ کې دی دا واقعه په BBC نیوز باندې هم دا ډېر زیاته چلیږي ملګرو، ځکه چې ما ویل چې تاسو سره وښیم. خو ډېر عجیبه داستان دی چې ښه نه په پاکستان کې دا څه روان دی، تاسو به هم حیران شئ. ګورئ چې غل غلا له تللی دی او هغه بیا پساو شو، هغه هم غټه تجربه وه. ګورئ بیا 11/22 والا ته رینګ کړی چې ته راشه، ما ښه کار کوه او د هغه نه پس چې دی نو زه پساو شوی یم. نو ملګرو دې باره کې تاسو څه وایئ که نه، چې آیا دې غل باره کې تاسو څه وایئ او دې مالک باره کې څه وایئ؟ مالک د څه نه خبر نه دی او غل چې دی نو هغه په کوهي کې پروت دی. ویډیو مکمل وکته نور ملګرو